الله رسول فرمایي وای کومه زنانه چې د خاوند د اجازې بغیر د باندې راووځي کومه زنانه د خاوند د اجازې بغیر د باندې راووځي د اسمان هر فرشته پر دې لعنت وایي د اسمان هر فرشته پر دې لعنت وایي ما سوا له جناتو څخه ما سوا له انسانانو څخه چې دا هر درخته دا هر ډبره دا هر لوټه دا هر بوټي چې دا ورباندې ورځي هغه لعنت ورباندې وایي لعنت دې پر تا باندې لعنت دې پر تا باندې د خاوند د اجازې بغیر ته راوتلې د الله رسول فرمایي ته د یوې زنانې سره ټول ژوند ښه وکړه ټول ژوند او بیا یوه ورځ له تا کمي وسوله کوتاهي وسوله لږ کمزورې سوې لږ مخته شاته سوې دا تا ته څه وایي وایي چې زه ستا کره راغلی یم ما خوږه ګوله خولې لره نه ده وړې چې زه ستا کره راغلی یم چې زه ستا کره راغلی یم ما روغه ورځ نه ده لیدلې ما له تا شادي نه ده لیدلې دا د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم په تاسو کې دغه شی چې دی اغسته په تاسو کې دغه شی چې دی اغسته حالانکه د الله رسول فرمایي که چیرې دا زنانې د خاوند په حق خبرې سوې د خاوند په حق خبرې سوې وای بیا به د پښو ګرز نه دی د خاوند د پښو ګرز دا به په خپله چهره ورصفا کوي دا به په خپله چهره ورصفا کوي که چیرې دغه ښځې د خاوند په حق باندې خبرې سوې او بیا زنانو خو ډېر د الله رسول فرمایي ما ترکت بعد فتنة هي اضر على الرجال من النساء زما وروسته یو لویه فتنه وتې ته در پاتېږي ای نارینه وو هغه فتنه زنانه ده چې د هغه زنانې د فتنې څخه هېڅ یو سړی چې دی هغه خلاص نه وي هېڅ یو سړی او دا د الله رسول فرمایي زنانه چې ده زنانه دا عورت دی عورت موږ ښځې ته عورت وایي دا عورت دی نو لہذا عورت ته پټېدو شی دی د الله رسول فرمایي زنانه چې ده هغه عورت دی هغه به په خپل کور کې پټوي د باندې به نه راباسي ښکاره مثال درکوم زما او ستا ښایسته رولکس ګړۍ زما او ستا ښایسته آیفون زما او ستا په بټوه کې څه روپۍ ټګانو بازار لره دغسې عام بازار لره چې کله مطلب راشي په هغه ځای کې موږ پر ګړیو پر موبایل پر بټوه خیال دی او خیال مې کمی نه نو دا زنانه د زنانې عزت لور او د لور عزت کوروالا او د کوروالا عزت ستا تر موبایل کم دی تر آیفون کم دی تر بټوې هم کم دی دا ستا تر ګړۍ هم کم دی یا نو چې نه دی کم نو ګړۍ او موبایل او آیفون کله کله راباسي په خاص مجلس کې او زنانې د په هر مجلس کې ورله کړی دی ولې دا ظلم دی که نه دی